هغه ناروغان چې هغه لوړ فشار لري نن غواړو چې هغه ستنه کړو. دومایت 14مه نقطه کومه چې د اوومې سرویکل فقرې د پروسوس شپینوزس په ښکتنۍ ژوره برخه کې چې کوم ځای لري په دې شاتني منځني خط باندې. دا نقطه علاوه له ډېرو ناروغیو د درملنې ترڅنګ د وینې د لوړ فشار درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دومای 18مه نقطه ده کومه چې د پروتوبیرنس یا اوکسیپیټال سیکسن نه په پورتنۍ څنډه کې چې دی ځای لري. دا نقطه د نورو ناروغیو د درملنې ترڅنګ د وینې د لوړ فشار د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د دومای 20مه نقطه ده کوم چې د دواړو اپیکس او ریکولا ترمنځ د بدن په دې منځني خط باندې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د نورو ډېرو ناروغیو د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده، د وینې د لوړ فشار درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. تریخي 8مه نقطه ده کومه چې د اپیکس او ریکولارس څخه یو نیم کن پورته کرانیال په دې برخه کې چې دی ځای لري. د نورو ناروغیو درملنې ترڅنګ د وینې د لوړ فشار د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د رنمای 3مه نقطه ده کومه چې د نوم څخه 4 کن ښکته په دې مخکني منځني خط باندې چې دی ځای لري. دا نقطه د نورو ناروغیو درملنې ترڅنګ د وینې د لوړ فشار لپاره یوه مناسبه نقطه ده. زړه اوومه نقطه ده کومه چې د مسکولس فلکسوره کارپي ولناریس راډیال اړخ ته د دې مړوند او د پوستکي په قات باندې چې دی ځای لري. د نورو ناروغیو د درملنې ترڅنګ لوړ فشار د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د زړه د پردې 6مه نقطه ده کومه چې د مړوند د پوستکي د قات څخه 2 کن پورته د مسکولس فلکسوره کارپي راډیالیس او مسکولس پالمارس لانګوس لیګامنټو نرمه چې دی ځای لري. یعنې د نورو ناروغیو د درملنې ترڅنګ د وینې د لوړ فشار درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. نقطه د غټو کولمو 4مه نقطه ده کومه چې د دوهم میتاکارپال هډوکي په منځنۍ برخه کې په مسکولس ابډکټور کې چې دی ځای لري. یعنې دا نقطه د نورو ډېرو ناروغیو د درملنې ترڅنګ د وینې د لوړ فشار درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. سږي 7مه نقطه ده کومه چې د دې مړوند د پوستکي د قات څخه یو نیم کن پورته پروسیس ټالویډیس راډي په ښکتنۍ ژوره برخه کې چې دی ځای لري. نقطه د نورو ډېرو ناروغیو د درملنې ترڅنګ د وینې د لوړ فشار د درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. تریخي 24مه نقطه ده کومه چې د فیبولا هډوکي د سر په ښکتنۍ ژوره برخه کې چې دی ځای لري. ناروغیو د درملنې ترڅنګ د وینې د لوړ فشار درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. زیګر 3مه نقطه ده کومه چې د دې دواړو میتاتارس لومړي میتاتارس او د دوهم میتاتارس په پروکزیمال زاویه کې چې دی ځای لري. دا د نورو ناروغیو درملنې ترڅنګ د وینې د لوړ فشار درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. بله نقطه د زیګر 2مه نقطه ده کوم چې د دې دوو میتاتارسو فلنجیال بندونو په منځ کې د سپین او سرې غوړ په منځ کې چې دی ځای لري. د نورو ډېرو ناروغیو درملنې ترڅنګ د وینې د لوړ فشار درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. بډوډي 6مه نقطه ده کومه چې د دې مالیولیوس میډیالیس په ښکتنۍ څنډه کې چې دی ځای لري. د نورو ډېرو ناروغیو د درملنې ترڅنګ د وینې د لوړ فشار درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. تشنبیتیاز د کڅوړې 22مه نقطه ده کومه چې د بهرني خنګري په ښکتنۍ څنډه کې چې کوم دی ځای لري. د نورو ډېرو ناروغیو درملنې ترڅنګ د وینې د لوړ فشار درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په